دلته د مؤمن په قبضه کې ورغلی د یو سیکولر په قبضه کې نه یې نه دلته به ډوزې نه ولې نو خو تاسو نه یو سکند قاري صاحب په ډېره بخښنه سره الله اکبر ولله الحمد. دا خو زمونږ یو ډاکټر و ډاکټر در لسنګ پوه شولې خبرو جواب نه در کولو پوه شي بیا به د میوټ کولو بیا به د خبرو لا نه پرېښودو ها دا به تعلیم سره بیا څه مناظره وکړي دا خو یو ډاکټر و چې هغه در لا پوه شولې دومره پوه شولې چې خبرې شروع کړې بیا به د وایي چې صبر وکړه ور خپله به بیا شروع شوې او که دا بیا عالم بیا خو عالم خو بالکل ته خبرې له نه پرېږدي بیا خو هغه ډایرکټ میوټ کوي عالم کله صدر عالمان دومره دي چې تا زندگی ختمه شي که نه تا غوندې یو 100,000 نور راشي هغه هم بیا نشي کولی دا خو هغه یو ډاکټر و چې هغه سره دې نه شوه کولی هغه دې خبرې لا نه پرېښودو که هغه خبرې خلکو واورېدې مسلمانانو واورېدې چې چا نشه نه وکړې غوم واورېدې ما خو درته وویې که نه ما هم واورېدې ټولو واورېدلې نیټاره دا اوس مې تا نه خبرې ته غوږ نه څه دا ویل زه ډېر لوی اغا صاحب یم ډېر غټ اغا صاحب محترمه دغه میاشت کې د ځان په زنځیرانو ووهل په چاقوګانو باندې خلاص کړه میک دې خلاص کړه میک خلاصونو باندې هم نه پوهېږي ما میوټ کوه زه به نه به خلاصوم خلاص کوي چې ته مې میوټ کړې نو زه خو ولې خلاصوم اغا صاحب محترم اغا صاحب ډاکټر صاحب محترم دي تا ټول مذهب درته دړې وړې کړل ما مذهب دومره زبردست اوچت کو نور یې اوچت کو سر مې نور فخر نه اوچت شو واکړه صبر درته ویل وای زنجیر وهل سینه وهل تورې جامې اغوستل دا وای حرام او ناروا دي پرون مې ټانکې لګولې دي پرېږده هغه څه ووایي هغه پرېږده هغه درته دام ووایي هغه درته یو خبره واره هغه درته دام ووایي پوه شولې که نه خدایه د ما واله به کو واوره که شرم یې نسي کولی شرمېږي خوله دې له کنځلو ډکه نه دا غوندې سړیو نه موږ نه شرمېږو موږ شرموو خو بس خدای نه یریږو پوه شولې موږ ته توهین خوند نه راکوي په مخ د سنت دی د مام سنت دی وقتی دا مخ یې راښکاره که سوي دی ګوره دا مخ یې راښکاره که راځه دا مخ مې درته نه ښکاري ولې یا کامره دې خلاصه کړي الله بنده سي سم دي وګورو لا کامره خو چې خلاصه کړم خو بس پرېږده که نه بیا به رانه ویرېږي نه او دومره بېکاره مخ دي ده الله توبه وباسه ښه اوس اغاسې محترمه په دې محرم کې دې ځان وهلی په زنځیرانو الحمدلله بیا یې وهم ښه دغه الحمدلله کوم امام درته ویلي چې ځان په زنځیرانو ووهه پرېږده وه هغې ته څه کوي هغه تا ته ونه وی چې ګوره دا خو یو عشق ته غلی څه پرېږده خبرې ته غوږ نه څه که نه اوس دا عشق کې دا خو انا مجنون حسین ابن علي معلوم لولا انا مجنون حسین ابن علي سیده دا چې کوم ستاسو هغه دغه نه و هغه واوره زما خبره واوره خبره واوره دا چې کوم ستاسو هغه دغه نه و هغه سالار یزیدو چې کله ظلم وکړو دلته نه شام ته بیا بوتللې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نواسیانې هغو ته څه کومې تازیانې پېښ شوې دا مونږ هغه په عشق کې وو چې دا کله مونږ دغه ورځې راشي مونږ ته بیانوي که نه بیا مونږ په ځان نه وو د هر چا سړي کې دا ایمان نشته چې هغه ځان ووایي پوه شوې چا چې چا سره مینه وي نو هغه لپاره ځان وایي تا چې کله پلار مړ شي مور اوس خو جواب واوره او جرنیټر صاحب چې راغلی بس چالو خو دا وایي میوټ ولې بندوي پلانې خو دغسې انسانان یاست یو هم په خبره نه پوهېږي اوس مجنون صاحب واوره اول خو دې دا خبره وکړله چې وایي دا چا کې ایمان نه وي دا کار نشي کولی موږ په دې کې هېڅ شک نه وینو چې څوک دا کار کوي ایمان پکې نشته بله خبره دا پسې واوره دلته یو روایت د ما د کتاب دی ما په مخ کې پروت وایي دا مجنونان چې راسي امام وایي دا مجنونان چې راسي د موږ په مینه کې دی وایي له ځانونه سرونه پرې کړي دا روایت منې منګ لا میوټ مه لګوه مونږ به میوټ بیا نه خلصوو ما درته اول ووی ورور مې
خبره داسې دی کنه چې ګوره هغه تا ته ووایي کنه چې ځینې کتابونه دي چې هغه قرآن سره بالکل ثابت دی، لفظ قرآن سره حدیث برابري، نو هغه مونږ منو. دغسې ستاسو هغه هم چې کم قرآن سره دغه کتابونو کې کم حدیثونه یا خبرې هغه سیده دي هغه مونږ منو، او چې کم یې نه دي هغه نه منو. نور خلی ولی تور جانا بری سخیلال کلندر مست مولا حیدر کلندر مست بری لیوانه شوی قاری صاحب لیوانه شوی دا بیخي دونه د وهلو شوقي یې واري دی الله سبحانه وتعالی دې موږ لاس دې ورکړي چې موږ درته عشق وښیو څه عشق چی ته وایي دا د دوی نوې کلمه وګورئ ښه اپډیټ یې راغلی لا اله داسې کوچ د زنځیرونه یې موږ ته روکړي وایي که نه چې د مس نه کلندر زنځیر آسان شی دی زه بس دا- یو غټ دا- سلوار دې لاس کې راکړي ووهه ما باندې دا د علي په عشق باندې ما ووهه سر به ترې بېل کړم د علي په عشق باندې دا مس کلندر دی کور ودانی زه خیر کې لږ وخندولو بدی ځان خلاص کوسي عشق کلندر مس کلندر او لیزو ما جواب راکړه چانس ته ما زه دغه چالاکي مې ډېر دي سیکولرانو لیدلې ده عالمي ارواح کې انسان وي که مسلمان وي اقرار دی رب ته په انسانیت کړی و او که د اقرار رب ته په اسلامیت کړی و مهرباني قاری صاحب محترمه خو تاسو ما ته یو من چانس راکړئ زه تاسو ته خبره کوم نه به احترامي کوم نه عادت لرم چې زه به احترامي وکړم ستاسو دپاره نه اوس دلته دې ما جواب راکړه په نورو خبرو ځان قربان دي سم احترام لري نه لري دې ما جواب راکړه عالمي ارواح کې انسانیت اقرار دی کړی و که د اسلامیت اقرار کړی و زه به اوس په دې قرآن له تا سره خبرې کوم راځه په خیر مهرباني وکړه نو خو زه یا انسان یا مسلمان دا یو جلا خبره نه ته تاسو ماته ګوره یو سکند تاسو دا خبره یو دقیقه چالاقي به نه کوي اول له سر کې دی ولسې زه اول انسانیت منم بیا اسلامیت منم اول انسان وم بیا مسلمان یم اوس ته څنګه مسلمان یې چې په عالمي ارواح کې تا اقرار د انسانیت رب ته کړی و که د اسلامیت کړی و د انسانیت وجود نه درلودل اقرار د رب ته د انسانیت کړی و که د اسلامیت کړی و خو د انسانیت زه انسانیت ته ډېر زیات طرفدارم چې د انسانیت زه دغه درته کوم یو خبره درته کوم په عالمي ارواح کې تا رب ته اقرار د انسانیت کړی و نو خو تاسو په 10 کسانو کې داسې ټول مې خپله کېنول دي ما ته چانس د خبره نه ورکوي که نه قاري صاحب په ډېر ما جواب راکړه زړه ما ګوره په دغه نارو په دغه شیانو باندې سړی نه دغه کېږي چې تاسو دلته لګیا یاست یو سکند قاري صاحب محترمه نه په خدای که بده لګېږي والله یوه بله ناره وکړه یوه بله ناره وکړه ناره تکبیر الله اکبر زمونږ در سره زمونږ در سره الحمدلله زمونږ والله یې کې منې که تا منلی والله لا منم صبر وکړه والله لا منم صبر وکړه د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې دی وایي دا نارې مه وهیه د الله اکبر ناره در باندې بده ولګېده غوږ ونیسه په ما بده نه لګېږي خو تاسو چانس نه ورکوئ ګوره کله چې کله یو دقیقه چې جواب دی نه راکړی یوه خبره دی په الله قسم که مخکې پرېږدم له الله سره دی په عالمي ارواح کې د انسانیت وعده کړې وه که د اسلامیت اقرار ورته کړی و مهرباني زه سوال ته راغلم که تاسو زما نه سوال که زه بې علم یم تاسو نه سوال کوم زما جواب راکړه زما ال راکړه زما ال په دغه راکړه قاري صاحب یو سکند قرار دی اوس راځو قربان دې سم یو سکند ماته چانس راکړه د الله روی ته وګوره چانس راکړه که مې بې احترامي وکړي دغه آی ډي مې دی دغه ادرس مې ته ماته راسه خپل وینې مې درته بخښلې دي زه دلته سوال درته کوم یو سکند اول مسلمان یم بیا انسان یم دا خبره منې او که لا نه منې ګوره قاري صاحب خو زه درته دلایل وایم که مې دلایل په طریقه نه ول ته په ما باندې ووایې چې ته احمده ته بیخي ناانسان یې ګوره نبي صلی الله علیه وسلم په تا باندې څومره ګران دی تر ځان دې ګران دی که یا یو جواب راکړه خدای پاک در باندې تر ځان ګران دی که نه دا د ما عادت نه ده چې یوه نقطه نه تختمه والله که وتښتېږم چې بیخي سر مې ولاړ شي خو دلته سوال صبر وکړه یا رب صبر وکړه خبرې ته غوږ نیسه بیا دې به دا سر ولمه کوزومه دي تا اوله سر کې د ټولو مسلمانانو په مخ کې راغللی چې زه اول انسان یم بیا مسلمان یم دا خبره دې ما ته اوس په اسلام کې ثابته کړه مهرباني وکړه
قاری صاحب تاسو ما ته چانس نه راکړئ. زما خپل سوال زه حل سوی نه یم. جواب ته راځه. زه ګوره یو څوک چې یو ډاکټر ته ځي یو دغه ته ځي یو سوال درنه کوم. زه په دغه شاشپنج کې یم قاري صاحب یو سکند. ووایئ چې زه غلط سوم، ووایئ چې دا خبره غلطه ده او دا د اسلام خلاف خبره ده، خلاصه شو خبره. زه جواب درکوم چې موږ تاسو خو په لاس کسان یو کسان نیول دا خو بیخي ناجایز دي کنه. یو مایک بندوي نه خو یو مایک والله کې زړه ما غیرت و جرأت لري زړه ما کوه. ته اوس دا خبره دي ثابته کړه چې ته اول انسان وې بیا مسلمان شې. د په کوم اساس دا خبره کوي؟ ما درته سوال درنه وکړل چې په عالمي ارواح کې تا له الله سره اقرار د انسانیت کړی و که د اسلامیت کړی و؟ دا پوښتنه مې د زړه سره درنه وکړه. اوس یو بل غر ته ځې یو بل کار کوي، میدان ته راسه دغه جواب را. میدان ته راغلم خو تاسو مون نه پرېږدي کنه یار. زما دپاره دغه سوال پیدا شوی دی چې هر ورځ زما د پیغمبر زما د اصحاب کرام دلته به احترامي کېږي، تاسو خپل تجارت نیول دی د یو ګل دپاره د یو دغه دپاره، دا خو بیخي ناجایز دی کنه. سیکولر دي تا په مرض زه اوس پوه شوم. نه یاست پوه تاسو وروسته وکړه. ګور سیکولر لاله سیکولره ته د یو وارې دغه خبره اوس موږ ته ثابته کړه د ما ګل پرېږده په توپو د ما ګل وله ای اهل سنت والجماعت ګل مه راوليه. دا سیکولران سوځېدلي دي، دا سیکولران وګونیسه یا الله پاک ما نورونه او خویندې دې راوګرځوله دې نه چې د تا عزت یې لیلام کړی په میډیا کې، که ایمان لري که غیرت لري که پښتو لري که انسانیت پېژني. هغه ډمې خویندې نه دي ساپردګونې له ځانو ایستلی دي، تا خویندې ډمې او هغه ډمان ورونه دي چې هغه د پښتو نوم یې وشرمول، د افغانیت نوم یې وشرمول، د انسانیت یې وشرمول او هر څه یې وشرمول. هغه ډمان ورونه او هغه ډمان یې خویندې دي راوګرځوه. ای سیکولرانو تاسو ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوتګر په میډیا کې داسې درته یې چې سوځي جني والله یې که سوځو قسم ګوره یو سکند بالي خواته به نه ځې. دا خبره چې تا وکړه په عالمي ارواح کې له الله سره تا د انسانیت اقرار کړی و او که د په عالمي ارواح کې له ربه سره تا د ایمان او د اسلامیت اقرار کړی و. د دې جواب راکړه مخکې ځو. نو خو تاسو ما نه پرېږدئ دغه مایک مې بندوئ ولاکه ما سره بیا دلته بیا اوس ابابیل راورسېدل هغه بیا زمریان رالیږي بیا د نورو خدای دې وکړي قاري صاحب لطفا په ډېره عالمي ارواح کې اقرار ډېره بخښنه سره خدای پاک دې په یوه شپه کې میلیونر که د بخیل سترګې د خدای پاک ړوند تقریر مکو جواب ړوندېږي ان شاء الله. نه خدای پاک دې د بخیل سترګې ړوند کړي خو په دغه مې زړه سوځي په دغه ګوره ما ته چانس نه راکوئ. ګوره په نورو لایفونو کې کښېنئ یا تاسې چې په نورو لایفونو کې کښېنئ د مسلمانانو عقاید ورخرابویه او سیکولر دغسې ده او اول انسانیت ده او اول اسلامیت ده. د یوه سوال جواب راکړه که نر یې د یوه سوال جواب راکړه په عالمي ارواح کې. زه ګوره امام ته نه یم تللی، زه سني او شیعه او مذهب ته نه یم تللی، دا قرآن مې په لاس کې ده. په عالمي ارواح کې د له ربه سره کوم اقرار کړی و؟ مهرباني وکړه د اسلامیت تاسو په 15 کسان یو کسان یې نیسي او داسې دغسې چیغې لګوئ چې دغه داسې دسي ټاپه ولې ټاپه په لګې 15 کیسان کوم دي 15 کیسان که زه دا 15 دي تا په مخ کې ښکاره کېږم دا لکه چې د ما بل کرامت د بابا عبدالرحمن صاحب دوی ته لکه زه 15 ښکاره کېږم. نه دا تاسو چې ټول ناست یاست یو مایک بدر واقعه ده کافرینو ته یو کس به درې کسان ښکارېده. نه تاسو بیخي د ځان نه پیغمبر جوړ کړی دی چې دلته ناست یاست و خلک په جنګ ماچوئ. د خدای روی ته وګورئ جواب وکړه جواب سوال یې درڅه کړی پلار کېږه انسانیت دغه نه وایي انسانیت دا نه وایي احمد ما تا ته درته ویل ته لکه چې قادیاني یې. ګوره ما درته ویل چې زه اول انسانیت منم بیا اسلامیت منم. ما درته سوال وکړل چې ته دغه انسانیت له اسلامیت نه مخکې کوې په کوم بنیاد په کوم اساس؟ په دغه اساس باندې ګوره په دغه اساس باندې زه دغه کوم چې خدای پاک انسان بهترین شی خلق کړی دی. په قرآن کې فرمایلی دی چې ما انسان بهترین شی خلق کړی. یو سکند نو خو اوس نرسه خو ونیسه یو فلاک ما ته چانس راکړه. دا صفت د انسان ده. ته ما ته یو دا ثابته کړه چې دا انسانیت تر اسلامیت ولې مخکې ده. قاري صاحب محترمه ما ته ګوره زه درته عذر کوم چې ما ته چانس راکړم یو بې احترامي درته وکړي نورې په دا سر وله دا سیکولر الله اکبر ورباندې وایه
زه درته وایم چې په عالمي ارواح کې د اقرار د انسانیت کړی و که د اقرار د اسلامیت کړی و؟ زه آزاد یم، زه د انسانیت دغه اقرار کوم. زه اوس سوال درنه لرم که نه؟ په کوم اساسي کوې؟ یو دقیقه په کوم اساس؟ ګوره ته ځان باسې ګوره زمانه باسې ځان. یو دقیقه دا قرآن کریم منې؟ دا قرآن کریم په سترګو نه په سر مې ځي منم. ښه اوس غوږ شه، زه اوس دا قرآن درته وښیم چې موږ په عالمي ارواح کې اقرار د ایمان دا خلک ولې ما زما مایک بندوي؟ دا ایسا کسان وغوږ نه نیسي په دغه خاطر درته نیسم، په خدای نیسم. اوس غوږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وګوره وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. کله چې عالمي ارواح دا تر قیامته چې څومره انسانان راځي له دې ټولو الله اقرار واخیستل په عالمي ارواح کې. موږ دا فزیکي وجود نه درلودل، دا انسانیت نه و، دا اوس وجود چې ما او تا لرو دا نه و. په عالمي ارواح کې الله اقرار رانه واخیستل چې زه د تاسو رب یم او که نه یم. ما ورته څه ورته ویل؟ ځان مو تسلیم کړل. کله چې د اقرار په تسلیمېدا وکړل، دا تسلیمېدا د اسلام په معنا ده، یعنی زه مسلمان یم ای ربه. نو په عالمي ارواح کې احمد جانه د زړه سره دا د سیکولري په دروازې نه راووځه، لږ مطالعه وکړه. د خدای ګوره دا ټاپه ګوره د علم غیب ته نه لري قاري صاحب چې ته ماته یا سیکولر یا هر چاته ته دلته وایي چې ته سیکولر. ګوره د علم ګوره علم غیب چې هر څوک وایي هغه د انسان نه خارج کیږي. دا نظریه د سیکولر د خدای روی ته وګورئ. ګوره مسلمانان یا زما مایک مه بندوه. دا په دا سر ولا دا تکبیر الله اکبر ولله الحمد. قرآن منلو ته تیار نه یې. دلته راځي زه قرآن منم سر مې تر دې قربان ده. اوس به دې ویلي چې ما دا خبره د قرآن خلاف وکړه توبه مې ده شرمیږي. او بل دلته به سیکولرانو چالاقي نه کوي او د کلیسا مزدورانو، دا د مؤمن قبضه ده دلته چې در دا څټ مو داسې راونیسم. بیا دلته زه د لایکونو په الورزو دپاره نه یم راغلی چې تاسې څنګه دا بعضې خلق لایپونه چلوي ولا نن دومره خلق نه. خیر دلته چې د یو وارې تر څټ راونیسم بیا به په یوه خبره به راسره کوي، په یوه بیا به دومې نقطې ته ځو. مسلمانانو دې سړي وویل که یې ونه ویل چې زه وایي اول انسانیت منم بیا اسلامیت منم. په کوم دلیل؟ سوال مې ترېنه وکړل چې ته په عالمي ارواح کې د انسانیت اقرار دې کړی و که د اسلامیت اقرار کړی و؟ نه خیر، قرآن منم خو د کلیسا په خوښۍ منم، قرآن منم خو د سیکولریزم په خوښۍ منم. نه، قرآن به در باندې منم ای سیکولرانو، د قرآن په خوښه به در باندې منم، د اسلام مبارک دین به در باندې منم د اسلام په خوښه، نه د سیکولریزم او نه د نیشنلیزم او نه د کلیسا د مزدورانو په خوښه. دلته به ماته دین د سیکولریزم په خوښه نه راته تعریفوي، د نیشنلیزم او د لیبرالیزم په خوښه به دین نه راته. پرونه رایسته قاری صاحب قاری صاحب پرونه رایسته د قرآن یو آیات یې نوشته کړی دی، دې ملحدینو پکې لیکلي چې رب المغربین و رب المشرقین که نه وایي دا خو یو مغرب مشرق دی، دا نور مغربین او مشرقین چیرته دي؟ دا وایي چیرته دي دا نور مغربین او مشرقین؟ وایي دا خو بیا دوه ربه نه شو، په دې د دې صرف لاس نه شو. در سپرنو رایسته دا ملته ناستو، دا ځان سره خلقي لیکلی احمد خلقي، دا کم خلق چې دوی ته وایي چې زه انسانیت منم، د ټول 80 میلیونه خلک دغه شورویانو په شهادت ورسولي د مسلمانانو په وطنو کې، که هغه ازبکستان دی که ترکمنستان دی. شیخ طاهر صاحب و قربان دي سم، و قربان دي سم، و د زړه سره و قربان دي سم. دا خلق په خدای قسم سي دا هلو را وکړي به یې تر ما را ورسېږي چې د کوم ځای به یې وهلی یې. و د زړه سرونو دا خلق سره که اوس راسي او تحقیقي بحث را سره وغواړي تر سهاره تحقیقي بحث ورسره کوم، خو لیکن زه ورباندې پوه سم چې دا د کلیسا مزدوران د کلیسا جاسوسان. اوس هغه یو مرتد نه ده، هغه وایي زه اوس عیسوی سوی یم، هغه دغه رب المشرقین و رب المغربین. دا دومره تاسې پښتو نسې ویلی، عربي خو دا خو جهاني ژبه ده،
دا خو دی الله رب العالمین لطرفنا غوره سوي ژبه ده، دا د محمد رسول الله ژبه ده. په دې هر سیکولر ملحد د کلیسا مزدور نه پوهیږي. رب المشرقین و رب المغربین، الله جل وعلا څو موسمه موږ ته په کال کې راکوي. دا مشرق ته وګوره، لمر یو وخت کې په کوم ځای کې راخیزي، بل وخت کې په کوم ځای کې راخیزي. و رب المغربین، یو وخت کې لمر په کوم ځای کې ډوبېږي، بل وخت کې لمر په کوم ځای کې ډوبېږي. دا د دین دښمنان، د قرآن دښمنان چې اوس پښتنه ځینې وکړي الحمدلله راته وایي نه بېزده، بس همدا ګوګل کې ګرځېږي او پخواني ملحدینو سیکولرانو چې په دین نیوکې کړي هغه رانقلوي. او ظالمانو هغه پلرونه هم دي تاسې مردار سوي دي، الله ته ورغلي دي، اوس هم په عذابونو کې وي. دا جواب سوي دي بار بار، اوس یې ته مه رانقلوه. ته که رښتیا د نر زویه نوی اعتراض په اسلام وکړه، نوې نیوکې وکړه په اسلام. هغه د پخواني سیکولرانو ملحدینو فیلسوفانو هغه اعتراضونه په قرآن چې کړي جواب سوي دي الحمدلله، په میلیونونو علماو جواب کړي دي. هغه ته اوس مه رانقلوه. هغه څه د هغو جوابونه سوي دي، خو دلته کاشکې دوی په مخه به دا کس تاسې د دوی د چالاقي ته وګورئ، د دوی د چالاقي ته. اول انسانیت ده، بیا اسلامیت ده. دا خبرې چې ته د ما په مخ کې وکړې، بیا به داسې څرمنه درنه باسم. دلته د ډوزو ځای نه ده چې اوس د ویلي وای چې قاري صاحب اول انسانیت ده که اسلامیت ده، بیا به د ما بهترین جواب اورېدلی و. اوس د چغې بغارې چې اول انسانیت ده بیا اسلامیت ده، بلا د اسلامیت در وګرځېږه. دا تاسې انسان یې، د انسانیت چا درښودلی ده؟ دا تاسې انسان یې، د انسانیت چا درښودلی ده؟ دا د انسانیت تعریف چا درته کړی ده؟ دا د انسان نوم تا ته چا درکړی ده؟ دا دومره قمقل خلق دی، د اسلام مبارک دین تا ته د انسان نوم درکړی ده. یا ایها الانسان، ای انسان، دا دین که نه وای دا نوم به تا ته چا درکول؟ دا په دې هم نه پوهېږي. دا نور کسان راپورته کړي، هغه صاحبان راغلي، د هغه صاحبانو نن خپرونه اورېدلې ده، هغه صاحبانو راځي